مثلا بسم الله الرحمن الرحیم روټه خوري او په دیوال بسم الله الرحمن الرحیم یا پلار روانيږي او ول دي چې بسم الله الرحمن الرحیم یا لارې تصوریږي او بسم الله الرحمن الرحیم یا سکار شروع کې او دی ول بسم الله الرحمن الرحیم. علماء وايي چې د یو بسم الله ویلو په بدل کې د سمندر د زګمره ګناهونه چې دي دا بټول دې سړی ته معاف شي. او سمندر سمره دی او داغه زګ سمره دی نو ورشي ناپی کوي نو د سمندر د زګمره ګناهونه چې دي دا به ورته معاف شي او د دې عمر نیکي چې دي دا به د عمل نامې کې ولیکل شي. یو لفظ بسم الله الرحمن الرحیم. بلکې بعض علما وایي چې د یو حرف په بدل کې یو حرف مثلا الف لام میم اوس الف لام میم دا درې واړه یو حرف نه دی. الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ځان له حرف دی لام ځان له دی میم ځان له دی. نو یو الف لام میم ویلو سره د زمکه او د اسمان عمره ګناهونه به معاف شي او دومره به پتل د نیکای کې ولیکل شي. نو عرض می دا عزیزانو چې الحمدلله دا خپل معمول جوړول پکار دي چې زمونږه جبه عادت شي د خو الفاظ ویلو سره. اوس خو زمونږ جبه عادت دي د بکواس سره فضولیات سره فحش سره. اوس خپل جبه عادت کول پکار دي د خو الفاظ ویلو سره او خپل جبه بر عادت خو الفاظ سره علشي چې د خو خلق هم نشینی سره شروع چې د خو خلق هم نشینی دي نه اختیار کړي نو خ الفاظ تا په جبه نه خيږي. د نیکانو قرب د نیکانو هم نشینی دا سره نیک د بدانو قرب او د بدانو هم نشینی چې ده دا سړی بد کی سړی خراب کی. دا تبلیغ والا وګوره د سړی وضع قطع بدل شي شان و شوکت بالکل بدل شي شکل بدل شي. او ما سړی دی چې بیا ګوره چپلې بیا پخپوي او اوږد کمیس بیا چولې او دا سي متواضع لکه څه چل در باندې وشه. الحمدلله الحمدلله. نو عزیزانو دا مې جمعة الوداع په ورځ باندې اپیل دی درته. تکلیف خو کوی زمونږ دی جمعات ته په نورونو پکې ناست یې او په سړکو پکې ولاړ یې په لارو کې ناست یې. خدا یو ټکی اپیل میں واوره چې الحمدلله خپل معمول جوړ کړي. چار خبره درته سړی وکي او الحمدلله. تاسو خیال راغی دا الحمدلله هغه لفظ دی چې ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو نمرود او دومره لوی اور چې پشپګ میاشتې کې هغه انګار جوړ شوی دومره لرګي را چلولیو چې د څه وخت کې کوم اور ته بغورځولو نو هغه اور پشپګ میاشتې کې بل شو او انګار جوړ شو او بیا د پټال کېنولو چې وروي غورځولو څه وخت کې او د اور د منځ کې وغورځید نو جبرائیل علیه السلام ورته راغی ویل سال دے
دا ورته الحمدلله. او به وایي څوک د اور په منځ کې الحمدلله.